السلام علیکم. وعلیکم السلام. د چارسدی د خیره او جی مبارکي درکمه چې اوم ګټله او د خیره خدای پاک مو خوشاله کا. بالکل ډېر ښکلې طریقه باندې مو ګټله او ډېر ښکلې طریقه باندې الیکشن مو شو. هېڅ قسمه څه تکلیف او ضرر چاته نه دی رسېدلی او ډېر شفاف طریقه سره الیکشن شوی دی او په خپل کامیابی باندې موږ ډېر خوشاله یو. شکر الحمدلله. چا سره جنگ جګړه نه ده کړې او په ښه طریقه باندې کار شوی دی. صحیح ده. چانسز تاسو په خیال وو چې یاره د ان پی نه به وګټئ، حالات خو ډېر سخت وو، نو څه وجه وه چې یاره دا خلک چې دی نو تاسو دا الیکشن وګټلی شو؟ وجه به څه وي؟ نو ووټونه کم ځینې میلاو شو په دې چې تش نیشنل ښکارېدو؟ نو بس جی زمونږ خو شکر الحمدلله په خپل علاقو باندې ډېر لوی فخر مونږ کوو چې ډېر په اتفاق سره زمونږ اوټ فول شو او الیکشن والا بالکل ستاسو خبره صحیح ده چې ډېر په سخته طریقه باندې موږ سره یو مقابله وکړله. خو بهرحال موږ ته داسې سړی وو چې لکه د هغه نه موږ نشو بل خوا تللی. دا زموږ یو ډېر مینه او محبت او موږ د هغه ملګري او لکه د هغه نه بغیر زموږ ګزاره ګرانه ده، نشو کولی او هغه به مو کامیابه و. هغه ورشه په څومره کارونه وکړل په هر ځای باندې. شکر الحمدلله په کامیابی سره روان دی او نیشنل دی دا خو د کې پی کې سیټ دی. لکه دې کې به موږ څه ووایو چې لکه دوی به چاله څه وکړي او انشاءالله چې خو د پاکستان غټ سیټ دی او دنیا ته مخامخ ښودلې ده چې یاره موږ داسې خلک یو چې لکه موږ غلامان نه یو د چا او په خپله په خپلو باندې به ولاړ یو او انشاءالله خپل کارونه به کوو په خیر. مننه ډېره شکریه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ووټ چې کم دی هغه هر طرف ته نیشنل پارټي هم وه، چانس ډېر کم و. دا ووټونه د کم ځای نه راغه اخره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو لومړی ډېر شکریا ادا کوم او لومړنۍ خبره دا ده چې تاسو څنګه سوال وکړو چې دا ووټ د کم دی نه راغو، نو چې دا هم د دې اشنغر خلکو ورکړی. دا د پنجاب نه دا اټک نه څوک نه راغلی دی رجي، دا هم د پښتنو ولا ورکړی دی. او بل تاسو وایئ چې وجه څه جوړېږي دی که نه جي، نو وجه خو دا وه چې نن شپږ میاشتې مخکې کم حالات وو اوس کم حالات دي که نه جي. تاسو د هغې کمپیریزن خپلو سره وکړئ چې یاره نه عوام ګوره زموږ چارسدي خلک چې کوم دي دا یو غریب خلک دي، دلته کې مالداره ډېر کم دي که نه جي، نو عوام تنګ شو. مخکې چې به کم دی موږ به یو څیز اخیستو خو په خوشحالۍ به مو اخیستی به مو شو چې یو څیز به موږ دا خبره 5 کیلو ټیم به مو ځان له وروڼو، اوس موږ ځان له هغه کیلو 1.5 کیلو 2 کیلو وله وروړو. دا ولې د وس نه مباره شوې ده، ګرانۍ د وجې. زه وایم چې ایمل چې څونه بره ختلو څونه خبرې اترې کولې که نه جي، دا تاسو ګوره کله چې الیکشن ته راوځئ که نه تاسو به انډرګراونډ ګورئ چېرې دا ماحول د ملک څنګه دی، د عوام څه غواړي د حکمرانانو نه هغه پالیسي اختیارول پکار دي. پاتې شوه جي د خان خبره، نو د خان خو زه خو موازنه نه کوم ایمل سره، ځکه چې خو ایمل خو بالکل لغا دغه ته هم نشي رسېدی، سپلی ته هم نشي رسېدی که نه جي. خو به هر حال یو مقابله وه، مقابله وشوه او الحمدلله ډېره ښکلې طریقې سره پرامن طریقې سره وشوه، هېڅ مسله نه وه. او زموږ غټ خوشقسمتي ده، د ټول نه غټ خوشقسمتي د چارسدي د پی ټي آی چې عمران خان په خپله دلته ولاړو. نو جي موږ خو تاسو ته ووایو که نه، که موږ نو کله یو سیر زور کوو نو دې ته له موږ دړی زور کړی، ځکه چې موږ دا یو خوشقسمتۍ ګڼه که نه جي چې زه به دې بله عمران خان له خپل ووټ ورکوم. دا ما ډایرکټ ووټ په کاسټ کېږم عمران خان ته، دا زموږ لپاره ډېره خوشحالۍ خبره وه جي. صحیح ده جی. د ملګري څنګه وویلې چې دې ځله یو فرق دا و چې ډایرکټ ووټ چې دی نو هغه عمران خان له ورکولو، نو په دې خبره هم چارسدي خلک چې دی خپل خوشنصیبي یا یو خوشحالي دا محسوسوله. مهرباني ډېره مننه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مننه، تاسو موږ تاسو څه کوي مثلا اوکې سپاره کی سم خیال دی دا مقابله ډیره غټه نه وه، عمران خان یوازې 43 پارټیانې، دا فرق ډیر زیات نه و بیا جیت، نو دې باره کې څه وایي؟ یاره جي زه خو زه یم چې ټول د الله تعالی کارونه ځکه چې ډېر داسې وي چې هلکه دا یو دوه نه کېږي. زموږ په خپله په نسبت باندې یو طرف ته جمعیت والا او شوي بلدیات الیکشن کې او جمعیت والا سره یو ان پي وه، هغوی دوه پارټۍ یو ځای دې خوا زموږ طرف نه ورته بل کس ولاړ و، عبدالرحمن خان نوم یې او د هغه ډیوه وه، لیکن هغه ډیوې والا وبیلله او هغه دوه پارټو والا ټولو خوله کې دو د یو دوه نه کېږي.
ٹھیک جی او دا خو د یو د 1400 یو د 1500 ٹھیک جی خدا الله تعالی بس حق کار وکړو ٹھیک جی بس هر سړي سوال کو چې کم د قوم د پاره د پاکستان د پاره او دی په خصوص کې روان دي خدای دغه کامیاب کی خدای پاک هغه سوالونه بس قبول کړي دي صحیح زه غټه خبره پکې ده خیال لکه پاکستان په حق کې عمران خان او زکه کامیاب شي بالکل هم دغه ځکه چې هر سړي هم دا دوا کوله چې یاره مونیا ولخي خدای هغه کامیاب یو عمران خان ولخي بچ کم کامیابی ان شاء الله غو الله تعالی په اړه باندې کې دا خدای پاک ځکه کامیاب کوي چې بس هر سړي دا سوال کوله کنه یو د سوال د ټول پټو په عقل ګرانه ډیره ګرانه او 400 خو الله ملولي کور دی بالکل جی او هغه ماره کې زمام دا خیال او چې کمپټیشن به وي او ډېر ټف کمپټیشن به وي بالکل دا خبره صحیح ده دا خو هغه کور نه لکه هغه شو او زیاتره دی وال په دې خله باندې وخوړ صحیح دی عمران خان د خلینو اوسه پورې موږ سنې دی اورېدلې صحیح دی چیرې دا داسې او دا داسې بار خلک چې وی لکه دا کسان روان دي میلیون عمران خان خو میلیون نه ویلې هغه خو دا تاسو میلیون کیسه او هغه بیا هغه پیژندم نه روستو پیژند او د دې خلینو بسار سوتی دي چیرې د اخیره کې وته وی تا طلاقی دي صحیح دی اول نه به وته بیزو پشان دي بیزو مخه دي نو بیا هغه کسان چې جوړ کې بیزو بیا نه نوې نوم پیدا مې خېده نوې نوم د تخیمه او دا ته مچې طلاقی دي خزه طلاق ساتین دا خو خلا دي ټول وال به خپل خلو خو صحیح دی هغه خبرې چې کم نو په کار هغه او کا او دغه د وجه نه خپل ووټ خراب کو پوزیشن خراب کو د خپل الله سے پورو واره خوړو ډیره مهرباني ډیره شکریہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام څه خیال اساسو دا ایمل ولی خان چې دی د بیلات چې دی دا د څه وجوهاتونه دی در خپل خلینو صحیح او دی در ورکرانو خلی د خلو دا ډیره خراب دي صحیح او بل عمران خان د خدای جون ورکی خډیرو او بیا هم کامیابیږي چې کومه پورې مونږ جام دیو او هغه جام دی او دا مونږ بچی جام دی نو دنګ به وته دا وصیتي چې اوټ په عمران خان دا ورکوي بل بچاله نه ورکوي ان شاء الله خاجي اساسو مقصد دا چې صرف دا ووټ نه چې تر اوسه جی هر کله ما د بچونه بچی پیدا کیږي د وته دا وصیت کوم چې اوټ په عمران خان دا ورکوي صحیح دی تر کوم هغه ژوندۍ وي ووټ به پورې هغه ژوندۍ هغه وي که هغه په پارټۍ کې بیا ښه کار کوي والی هغه په شانتي هم به هماغه پارټۍ ته موږ ورکوو جی صحیح ده ډېره مننه ډېره شکریہ السلام علیکم وعلیکم سلام د عمران خان په جیت باندې خوشاله ولې نه خوشاله 400 ټوله خوشاله کې صرف ترور می خوشاله نه ټوله 400 خوشاله وجه څه ده چې دی او بیلل ان پی ایمل ولی خان بیلل او وجه څه ده د بیللو وجه دا چې خپل خراب ده صحیح ده تاسو وایي چې یاره داغه کم هغه خبرې دی هغه ټیک نه دي خبره ټیک نه نواره خبرې کوي نور صحیح دی خو نواره خبرې کوي صحیح ده کدا بهتر خبرې کولې د الیکشن دوران کې نو بیا تاسو خیال و چې یاره بیا کې دی شو چانس وو بیا دی پاس کېده صحیح ده تاسو خیال دی چې دا ووټ چې دی دلته د پی ټی آی خو دومره خلک نشته دی د ان پی زیات دي نو دا دومره وټونه د کم ځای نه راغله چېرته ان پی والا خو وټ نه یې ورکړی مولیانو والا وټ ورکړی مولیانو والا وټ ورکړی نه دی مولیانو وټ نه یې ورکړی نو بیا غونډې پارټیو ته یو ځای شوي خو بس داسې غوزاره ورکړه چې دا ټول عمر دی له بس صحیح دی ډېره مهرباني ډېره شکریہ